دا بعضې خلک چندې مندې غونډې ماته ډېر کار راځي په دې سوزکو موزکو چغې وایي مدرسه ده او یتیمانان دي پکې د لوږې مړه شو او یو وخت یې ډوډۍ وي او بل وخت یې ډوډۍ نه او یتیمانان دي او جامې یې نشته او بربنډ دي او کتابونه نشته دا ټول دروغ وایي د خره بچي ټول دروغ وایي دا مدرسه سپکوي یتیمانان دي دا مدرسې رخ داسې پیش کوي چې خلک وایي چې دا مدرسه خو د ډېرو فقیرانو ځای دی او دی که سبق ټول فقیران وایي او مسکینان وایي د مدرسې رخ غلط مه پیش کوه شکر الحمدلله زمونږ په مدرسو کې نن د غټو غټو مالدارو او د سرمایهدارو بچي ناست دي او الحمدلله علم حاصل نن علم د غټو غټو نوابانو کور ته ننوت نن علم د غټو غټو افسرانو کور ته ننوت نن د غټو افسرانو بچي حافظان دي نن ستا چیف اف جرنل سټاف چیف اف سټاف نن ستا د قرآن حافظ دی ستا جرنیل نن د قرآن حافظ دی هغه شی نشته یتیمانان دي یتیمانان دي یتیمانان ولې دا ټول دلته یتیمانان خو یتیم خو زمې پلار مې نشته خو چې ماشوم یې نهغه نابالغه یو پلار یې مړی نو یتیم ورته وایي یتیمانان دي او بربنډ دي بربنډ ولې دي په خدای که بغیر د واسکټ نه بغیر د چوغې نه بل شی چې او خوار و زار دي ته دوی ته وګوره څونه خشته مخونه یې نیولي دی ورته وګوره څومره ښکلې ښکلې هلکان دي خشته خشته هر یو ښه واسکټ اچولی پټکې واچولی د سپلی بوټان که د خان د بچي داسې شته الحمدلله ووایه بچې ټول یتیمانان دي یتیمانان دي غریبانان دي اوس جامې شلېدلې دي والله نن جامې شلېدلو سره نه ګرځي طالب چې سهار وځي ښه پالش کړي بوټانو سره به د کور نه راوځي او ښه مزېدار اعلی لباس سره به ګرځي خدای چې د خدای قرآن ته ناست او دوی خدای ښه نه ساتي نو څوک به خدای ښه ساتي دا ټول دروغ وایي دا مدرسې رخ غلط خلکو ته پیش کوي مدرسه داسې پیش کوي لکه چې دا به د فقیرانو ملنګانو ځای دی دا خو سکول کې هر قسمه خلک شته په کالج کې هم شته په مدرسه کې هم شته او شکر الحمدلله زمونږ د مدرسو طالبانو له ستاسو په چندو مدرسه چلیږي دا چې څه شوي دا ستاسو په چندو شوي وګورئ لاندې وګورئ بیسمنټ کې څونه درسګاهونه جوړ شوي دي دې چت ته وګورئ څونه کمرې جوړې دي دوه چته جومات ته لاندې وګوره مخامخ وګوره برم پې کار روان دی الحمدلله ښه ډوډۍ وله خدای قسم په خدای ورکوي نن چې تاسو لم دوی ډوډۍ پخ کړې ده ما یوسف احمد مولوي صاحب ته ټلیفون وکړم یا ګوره د مدرسې روپۍ ونه لګې د چندې به یو روپۍ نه لګې په دې ډوډۍ ما یو دوست ما ته ټلیفون وکړ څومره غوښه لګي چې درولېږم بیا دومره راولېږه درته مې روجې موجې چې سي یاره وایي دا خو طالبان خپل منځ کې څه خواري کوي چې موږ صدقه کوو خیرات کوو ما وی بس ټیک ده که طالبان خپل منځ کې سره صدقه خیرات کوي د هغې نه موږ نه منې کوو خو موږ په چا جبر نه کوو مې روجې هر څه چې دا به چا نه غواړم دوستان مې د هغې به پخوي خو د مدرسې چنده به موږ بې ځایه نه لګو که خیر انشاءالله ولدي دا جوړ شو دا به خدای نور هم جوړوي که نه دا خو زموږ زما مدرسه خو نه ده دا خو د مولانا یوسف احمد صاحب مدرسه نه ده دا د شهزاده مولوي صاحب مدرسه ده دا د خدای